د هیواد مشهور او په به جنگي او اخلاقي خاطر جرمونو کې له تاړ جنرال عبدالرشید دوستم ته د سرطان په 25مه نیټه د اشرف این غني او عبدالله جبهه ترمنځ د جوړجاړي د هوکړې له مخې د مارشالي همه رتبه ورکړل شوه. د رتبې د پایان حصول میآید مراسمو ته په وینا کې مارشال دوستم طالبان وویل زیاد که طالبان سوله ونه جغرافیای کړي او امریکا او ناټو افغانستان په ده از باور دست وکړي نو په بتد. شپږو میاشتو کې دننه طالبان طالبان ختمولی شکست شي. میخورد. ما یه را به جنرال میلر هم میگم و ناتو هم میگم بمبارد شما کار نیست، شما را نیروی پیاده ایتان کار نیست. همه اعتماد باورم با اینکه یک بار ثابت بسازیم ما لیاقت همه مارشالی را داریم یا نداریم، بیگانه را از کشور رانده میتانیم نمیتانیم. حداقل 6 ماه سر ما اعتماد، 6 ماه سر ما اعتماد. دا لومړی ځل نه دی. دوستم حتی له 2000 زېږدیز کال راهیسې یا ښایي تر دې هم له وړاندې وخته د اجازې یا موقع ورکول کېدو په صورت کې کله په ټول هیواد او کله بیا یوازې د هیواد په شمال کې په شپږو میاشتو کې دننه د طالبانو د ختمولو د توان درلودو خبره کوي. 2000 زېږدیز کال کې دوستم د کین ویست په نوم خبري سرویس ته ویلي وو که په افغانستان یرغل کوونکي بهرني ځواکونه او حامد کرزی دته اجازه ورکړي نو په شپږو میاشتو کې دننه به د طالبانو ملا ورماته او ختم کړي. د طالبانو د ختمولو لپاره د دوستم په دې پلان کې به هغه وخت د تازه نصب شوي حکومت د ځواکونو ترڅنګ 10,000 بهرنیو ځواکونو هم برخه درلودله. دوستم د 2014 زېږدیز کال په اپریل میاشت کې بیا غږ وکړ چې که د امریکا د دفاع وزارت قاطع او مضبوطه پریکړه وکړي نو طالبان به په شپږو میاشتو کې دننه ختم شي. د 2014 زېږدیز کال په وروستیو کې د خپل سیاسي رقیب احمد اشجی تر اختطاف، شکنجې او جنسي ځور وروسته د حکومت له مشر سره د ښاغلي دوستم اړیکې خرابې شوې او له هیواده ووت چې دې سره له پوځي او سیاسي صحنې بهر پاتې شو. خو هیواد ته تر بیرته راګرځېدو وروسته یو ځل بیا نوموړي دا ادعا تازه کړه. 2019 زېږدیز کال هغه کال و چې هممهاله جګړه او د سولې مذاکرات دواړه پکې په شدت سره روان وو. په دې کال کې دوستم به په شپږو میاشتو کې د طالبانو د ځپلو خبره بیا تکراروله، اما په دې کال کې دوستم د ټول هیواده د طالبانو د ختمولو پر ځای یوازې د هیواد د شمال یادونه کوله. نوموړي د 2019 زېږدیز کال د مارچ په 13مه نیټه بلخ ولایت ته د سفر په مهال وویل که موقع ورکړل شي نو په شپږو میاشتو کې دننه به د هیواد شمال د طالبانو پاک کړي. تر سفر وروسته له بلخه بیا تر خپل منزله د لارې په اوږدو کې نوموړی د طالبانو له کمین سره ځای مخ شو. د 2019 میلادي کال د سپټمبر په 12مه نیټه دوستم په کابل کې په یو ویډیویي کنفرانس کې وویل که اشرف غني، ناټو او امریکا پرې باور وکړي نو د هیواد له شماله طالبان په شپږو میاشتو کې دننه ورکوی شي. ښاغلي دوستم زیاته کړه چې د طالبانو د ختمولو پلان یې له حکومت امریکا او ناټو سره شریک کړی دی. دوستم پر افغانستان د امریکا له یرغل راهیسې پر مهمو لوړو نظامي او سیاسي پوسټونو پاتې شوی، خو معلومه نه ده چې امریکا او ناټو ولې ورباندې باور نه کوي. داسې هم نه ده چې دوستم لاس تړلی پاتې شوی. د په مشرۍ د جنبش په نوم ملیشو چې د روسانو د اشغال او کورنیو جګړو پر مهال د لوټماریو ناوړه کړنو له امله په ګیلمجم یا ټغر ټولونکو مشهور وو. په تیرو 19 کلونو کې د هیواد په شمال کې ګڼ عملیات ترسره کړل، خو تر څو میاشتو اخوډه وروسته له کوم د پام وړ حاصل درلودو پرته بیرته شاتګ کړی. د ساري په ډول لکه په 2014 زېږدیز کال کې د هیواد په ځینو سیمو کې عملیات. دوستم د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د اشرف غني تر بریا وروسته د هغه د لومړي مرستیال په حیث په جوزجان، فاریاب، سرپل ولایتونو کې خپلې ملیشې یو ځل بیا فعاله کړې. د ملیشو په فعالولو سره د هیواد په شمال کې عملیات پیل کړل. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره د 2014 په جولای میاشت کې وویل چې دې ملیشو د حکومتي ځواکونو په ملتیا په کلیو کې بېګناه خلک قتل عام کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې مارشال دوستم ته څه شی د هغه مقاومت د ځپلو د توان ډاډ ورکوي چې په تیرو 18 کلونو کې زرګونو د نړۍ تر ټولو مجهزو ځواکونو خاموش نه کړ، او ولې نړیوال د نوموړي په خبرو غوږ نه ګروي.